د اسلامي امارت له خوا تازه اقدامات. اسلامي امارت حکومت په څو ولایتونو کې د امام خمینه‌ای د مرستو د کمیټو دفترونه وتړل. د اسلامي امارت حکومت د امام خمینه‌ای د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلي دي. په ایران کې د جماران خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې کمیټې دفترونه یوه میاشت وړاندې په کابل او 3 ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوي دي. دا راپور پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی. د اسلامي امارت حکومت هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا راپورونو پر بنسټ د امام خمینه‌ای د مرستو کمیټه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد او وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونه تجربه لري، ویل کېږي چې د اسلامي امارت په تیره دوره کې هم تړل شوي وو. بلخوا له 3 میلیونه زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې اوسمهال له 3 میلیونه زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و چې د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 273,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف همداراز ویلي چې یوازې په مې میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 80,000 ماشومانو درملنه کړې ده. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لا عمل دی ومنه چې موږ سره تر بیا خو اتخې چاري